حدیث شریف دی وایي چې کم انسان د الله د ویرې او د خوف نه وژاړي وشکې توی کړي د الله د خوف او د ویرې نه. حدیث شریف کې راځي وایي دغه انسان جهنم ته تلل دا ناممکنه ده. د دې انسان جهنم ته تلل ناممکنه ده. دا به هیڅکله الله و جهنم ته داخل نه کړي. دا داسې ناممکنه ده لکه یو انسان چې د یو حیوان د بزې او د غوا نه چې کله شیدې راولوشي پی بیا بیرته دا شیدې په دې رګو کې داخلول دا څومره ناممکنه خبره ده. دغسې د دې کس جهنم ته تلل داخلېدل دا هم داسې ناممکنه دی چې کم انسان د الله د خوف د ویرې نه وژاړي. که چیرې تا ته ژړا نه درځي دغه رنګ او دا شکل داسې جوړ کا د ژړا ولا جوړ کا دا هم الله ته محبوب. او کم انسان چې د الله د خوف د ویرې نه ژاړي په ورځ د آخرت به هم دا کس د الله د عرش تر سایې لاندې وي چې دې نه علاوه بله سایه به بیا هلته نه وي. نو دا پیغام ضرور مخ ته سر شیر کړئ. حدیث شریف دی د ثواب